پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی کوم انسان کوم مسلمان چې حج تلار سی او حج وکي په خاصه طریقې سره حج ادا کی رجع كيوم ولدته امه دایله گناهونو الله جل شانه تاسو صفا کی داسې صفا کې له ګناهونو نه دغه حاجي لکه تازه چې د مور نه پیدا شوی. مالک ابن دینار رحمه الله یو واقعه ذکر کړي. هغه وایي چې د ورځ د ګرمۍ موسم کې د کور نه بهر د ضرورت لپاره راووتلم. چې بهر راووتم چې ګورم یو سړی شل په پښو باندې او دا دواړه پښې کار نه کوي او په دې کوناټو باندې روان ده او زی زور ورغلم او نږدې شوم ورته او ورته ومې ویل چې د دومره سخته ګرمۍ کې چېرته روانې په خولو کې ډوبې خولې در باندې راماتې دي او دا مخې له دې ګرمۍ نه تک سور شوی. نو ما ته یې وویلې چې زه خو د بیت الله شریف حج ته روان یم. نو ما ورته وویلې چې راځه ما سره لږ دمه وکړه ګرمي ده ستړی شوی به چې دا مرګ لږ سوړ شي مازدیګر شي نو بیا به روان شي. مالک ابن دینار رحمه الله ورته وویل چې ستا دپاره به زه د سوارلۍ څه بندوبست وکړم نو په سوارلۍ به وروستو لاړ شي. نو ده ورته ویلی چې نه زه خپل مالک الله جل شانه دربار ته ورځم او ګناهګار یم او ما ته خوند راکوي چې خپل آقا ته په عاجزۍ پیاده ورسم نه په سوارلۍ باندې. مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي چې زه راغلم کور ته په دغه کال باندې زم حج ته لاړم زم د بیت الله شریف حج ته لاړم چې ګورم یو ځای کې خلک را جمع دي ډېره ګڼه ګوڼه جوړه ده وایي زم ورغلم چې پوښتنه وکړم چې دا ګڼه ګوڼه ولې جوړه ده دا خلک ولې را جمع دي. نو چې ورنږدې شوم نو په دې کې یو ځوان ناست ده او الله جل شانه د ډېر په عجیبه انداز سره ډېر په عجیبه کیفیت سره سوال او زارۍ او دعا غواړي او دا خلک د دې آواز ته دا دعا ته راجمع شوي دي چې دا خلک هم دا دعا او دا زارۍ او دا منت واوري. نو مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي چې زه هم ورنږدې شوم چې وامې وېدل دی ډېر په عجیبه کیفیت سره دا دعا غواړي او منت کوي. او کومه دعا غواړي؟ دعا دا غواړي چې ای الله د ستا ډېر شکر ګزار یم چې بیت الله دا زیارت دې را باندې وکړه او طواف دې را باندې وکړه حجر اسود دې را باندې ښکل کړه وقوف عرفه دې را باندې وکړه شیطانان دې را باندې ویشتل مزدلفه او منا کې دې را باندې قیام وکړه او اے الله اوس د قربانۍ ټیم راغی. حج کې به خلک قرباني کوي کنه اوس د قربانۍ ټیم راغی او اے الله تا ته ښه معلومه ده په هر څه باندې خبردار اے الله ما سره د دغه احرام نه بغیر بل یو شی نشته. نو اے الله زه په قربانۍ کې تا ته د خپل ځان پیش کول غواړم. اے الله دغه قرباني زمانه قبول کړه. ډېر عجیبه طریقه ده کنه ډېر عجیبه کیفیت چې الله جل شانه په دغه مبارک ځای کې دی الله پاک راوست او ځان ته ودراوه او بیا الله جل شانه ته دومره په عجیبه کیفیت او په عجیبه انداز کې دی سوال کوي او بیا سوال هم د څه کوي؟ سوال هم د دې کوي چې اے الله د خپل ځان رانه قبول کا دا خپل ځان نه په قربانۍ کې قبول کا ځکه د قربانۍ وس نه لرم چې په پیسو باندې ګړه یا بیزه واخلم او دستا په حرم کې دستا په نوم باندې ذبح کړم خو اے الله دا کم بدن دې چې راکړی دا مانه په دې قربانۍ په عوض کې رانه قبول کا. مالک ابن دینار رحمه الله فرمایي چې الله جل شانه دغه کس په دې حرم کې وفات کړ او هغه دعای الله قبول کړه. دا وجه سوا بیت الله شریف زیارت ته لاړ د الله سره د مینې او د محبت هغه مقام ته ځان ورساو.